د مؤمنانو مور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خوب په بستره کې د قرآن عظیم شان دوه وروستني سورتونه یعنی سورة الفلق او سورة الناس تلاوت کول، بیا به په خپل مبارک لاسونو باندې دمول او خپل مبارک لاسونه به په خپل ټول بدن باندې راتیرول. یعنی زمونږ او ستاسې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب په بستره کې همدغه عمل تر سره کوو، همدغه تګلاره وه او په همدغه باندې عمل کوو. اوس نو ما او تا ته هم پکار ده چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تګلارو باندې عمل وکړو. هر هغه څه چې هغه راته راښودلی دي په همغه باندې عمل وکړو، همغه د خپل ژوند لپاره سره کرښه وګرځوو، د ژوند هدف یې وګرځوو، ځکه هغه صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دوست و، د هغه حبیب و، د هغه استازی و او د دې امت لپاره هر هغه عمل چې هغه کړی ده، هر هغه خبره چې هغه کړې ده، هر هغه څه چې هغه راښودلی دي د دې امت د خیر، د برکت، د ابدي دنیا او د دې دنیا د کامیابۍ، د مخکې تګ او د بریالیتوب ذریعه ګرځي، د نیکمرغۍ لامل کیږي. نو فلهذا ما او تا ته هم پکار دي چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو، د هغه سیرت مطالعه کړو، هر هغه څه چې هغه په خپل ژوند کې تر سره کړي دي همغه د خپل ژوند لپاره الګو وګرځوو، هدف وګرځوو او په خپل ژوند کې هر وخت تر سره کړو. د دې پر ځای چې پردي عادتونه خپلوو، د دې پر ځای چې د کفارو سټایلونه خپلوو، د دې پر ځای چې د غیر مسلمو سټایلونه خپلوو، د هغوی نه تقلید کوو، د هغوی نه کاپي کوو، نو څومره ښه ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تګلارې باندې عمل وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه موږ ته راښودلی دي په هغې باندې عمل وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه کاپي وکړو، هغه څه کړي دي، هغه څه ویلي دي، د هغې رویه په خپلې کورنۍ سره څنګه وه، خپلو ملګرو سره څنګه وه، صحابه کرامو سره څنګه وه، له غیر مسلمو سره یې څنګه رویه وه، له ماشومانو سره یې څنګه رویه وه، له سپین ږیرو مشرانو سره یې څنګه رویه وه، له ښځو سره رویه وه او همدارنګه له خپلو بیبیانو سره یعنی له میرمنو سره یې څنګه رویه وه، هغوی سره یې څنګه ژوند و، هغوی سره یې څنګه د خپل ژوند تګلاره مخته وړله. دا هغه څه دي چې زه او ته باید زده یې کړو، عمل پرې وکړو او د خپل ژوند لپاره یې الګو کړو. که چېرته یې نه زده کوو، عمل پرې نه کوو، نو زه او ته ملامته یو، خپل وجدان ته هم ملامته یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ملامته یو. دا خو ولا ډیره زیاته د افسوس خبره ده، دا خو ډیر زیات د شرم ځای ده چې زه او ته د پردیو څخه تقلید کوو، له پردیو څخه نقل کوو، د هغوی په سټایلونو باندې عمل کوو، هغوی چې څه کړي دي په هغوی باندې عمل کوو، د هغوی په فرهنګ، د هغوی په عادتونو باندې عمل کوو، راوړو په خپل ژوند کې عملي کوو، خپلې کورنۍ ته یې ورښیو، نورو ملګرو ته یې ورښیو، خو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سیرت څخه لرې پاتې یو. د هغه سیرت هیڅ په خپل ژوند کې نه عملي کوو، هغه چې څه ویلي دي هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوو، هغه چې څه موږ ته راښودلي دي په هغې باندې خو عمل کول لا لرې خبره ده، حتی لولو یې نه. دا واقعا هم زما او ستا لپاره د شرم خبره ده، ما او تا ته د افسوس خبره ده چې له لوستلو څخه یې لرې پاتې یو، له عملي کولو څخه یې لرې پاتې یو او بیا دعوت لرو چې زه او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. بېشکه چې امتیان یو، خو ته خو یو ځل راشه، ته یې سیرت مطالعه کړه، ته یې ژوند مطالعه کړه، ته یې تګلارې ته وګوره، ته یې د ملګرو ژوند مطالعه کړه، د صحابه کرامو ژوند وګوره، بیا به تا ته معلومه شي چې ته په کوم ځای کې، په کوم ځای کې قرار لرې، څه کوې، په څه باندې اخته یې. آیا دغه لاره چې تا په ژوند کې انتخاب کړې ده، دغه کارونه چې ته په خپل ژوند کې کوې، دا سمه ده او که نه هغه څه چې صلی الله علیه وسلم کړي دي، د هغه ملګرو کړي دي، صحابه کرامو کړي دي، هغه سمه ده. او بیا که تا کې لږ هم عقل وي، بیا به ته یوه لاره انتخاب کړي، ښه لاره که بده، هغه بیا ستا په لاس کې ده. نو که عقل در سره وي بیا خو نو معلومه خبره ده چې د سرور کائنات، امام الانبیا او د الله تعالی د دوست زمونږ او ستاسې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تګلارې باندې به عمل کوئ، د هغه ژوند هغه څه چې هغه کړي دي په همغه باندې به عمل کوئ، د خپل ژوند تګلاره به یې ټاکئ او
هم به مو دا دنیا ښایسته وي او هم به مو ابدي دنیا ښایسته وي او له خوشحالیو نیکمرغیو څخه ډکه وي انشاءالله.